السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د موبایل د هوم بټن چې کوم وي، په هر موبایل کې ګورئ هوم بټن وي. د دې یو داسې طریقه، داسې راز درپېژنم چې تاسو ترې ډېره ښایسته فایده اخیستلی شئ. ویډیو تر اخره وګورئ. تېره شوې ویډیوانې مې هم ډېرې ښایسته ویډیوانې درته جوړې دي دوستانو. نو تاسو زموږ پخوانۍ کمې اپلوډ شوي ویډیوانې چې دي هغه تاسو کتلی شئ. که چېرته تاسو څه پوښتنې کول غواړئ، ماته یې کمنټ کړئ چې زه تاسو ته را روانه ویډیو په هغه طریقې باندې جوړه کړم. دوستانو، که د ویډیو مو خوښه شوه، ویډیو ضرور له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. یو دوه ګروپو کې هم شیر کړئ دوستانو در سره. همدغه شان ویډیو در سره لایک هم کړئ. نو دوستانو، ورځو همدې طریقې ته. د موبایل د هوم بټن چې کوم دی، د دې نه تاسو کومه فایده اخیستلی شئ. دوستانو، که تاسو خیال کړی وي، په دې هوم باندې په دې طریقې سره ګوګل راځي چې داسې خاص هیڅ فایده یې نشته. نو اوس تاسو د هوم بټن په طریقه داسې کولی شئ چې تاسو د خپلې خوښې کم ایپ چې تاسو زیات استعمالوئ، تاسو یې زیات ان کوئ، په دې بټن کې ځان ته سیو کولی شئ. یعنې په دې هوم بټن باندې کله چې بیا تاسو ګوته ونیسئ، بیا به ستاسو هغه ایپ راشي کوم چې تاسو سلیکټ کړي وي. نو ډایرکټ تاسو هغه ایپ ان کولی شئ. نو د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي یا په اولنۍ کمنټ کې. همدغه شان د دې اپلیکیشن نام هم تاسو ګورئ. همدې ایکون اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، بیا دا تاسو آن کړئ. ګورئ دوستانو، کله مو چې په دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړو، په دې طریقې سره ځي. دلته کې تاسو په درکلو باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته دلته کې ایډ اپشن درکوي. تاسو به ګورئ په ایډ باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو ته ایپ راځي. تاسو په دې کې خپل کم ایپ چې تاسو غواړئ چې مونږ په دې هوم بټن کې سیو کو ځان ته، هغه یو سلیکټ کړئ. چې څومره تاسو سلیکټ کوئ، مثلا تاسو غواړئ یو کیمرا سلیکټ کړئ، غواړئ تاسو کروم سلیکټ کړئ، غواړئ تاسو کلکولیټر سلیکټ کړئ. دا درې ایپ ما استعمال کړل. دغه شان تاسو سلیکټ مې کړل. دغه شان تاسو فیسبوک شو، واتساپ شو، دا بهي زیات استعمالیږي. داسې میسنجر شو، نور داسې ایپ شته، کیمرا شوه. دغه شان ایپ تاسو چې دلته کې سلیکټ کړئ، د دې فایده دا ده، زه اوس تاسو ته درښیم. کله مو چې دا سلیکټ کړل، په سیو باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې بیا په درو کیلو باندې کلیک وکړئ. دلته کې وګورئ په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. بیا دوستانو، دلته کې تاسو ته اولنی اپشن به ښکاري. په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې دوستانو تاسو به ګوګل سلیکټ وي. ګورئ په دې طریقې سره به ګوګل باندې سلیکټ وي. تاسو به د همدې اپلیکیشن نام ګورئ، هوم لینچر. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به دلته کې په اوکې باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته به دوستانو بیک بټن سره بیرته راشئ. اوس دوستانو، کله چې تاسو په هوم بټن باندې ګوته ونیسئ، نو ستاسو هغه ایپ به په سیکنډ کې راځي کوم چې تاسو سلیکټ کړي وي. د دې فایده څه شوه؟ د دې دا فایده شوه، ګورئ چې ستاسو په موبایل کې تاسو کوم ایپ بار زیات کولوئ، ان کوئ، بیا آف کوئ، بیا ان کوئ، لکه واتساپ شو، فیسبوک شو، دا په هغه کې زیات استعمالیږي. نو په دې کې تاسو هغه ایپ چې سلیکټ کړئ چې تاسو یې بار ان کوئ، زیات ان کوئ، نو د دې سره به ستاسو ټایم بچت وي. یعنې کله چې تاسو په هوم باندې ګوته ونیسئ، ډایرکټ به هغه ایپ راځي چې تاسو دلته کې سلیکټ کړی وي. یعنې په موبایل کې به په هغه ایپ پسې ګرځېدو ته ضرورت نه وي. د هوم بټن نه تاسو دا فایده اخیستلی شئ. نو که چېرته مو دا معلومات خوښ شوي وي دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، پیج درسره فالو کړئ، دا ویډیو له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو دې لیاله، په امان.